بسم الله الرحمن الرحیم. لمر سره د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي صوبایي سیکریټري محترم فقیر خوشحال قاصي صاحب موجود دي. خوشحال الله زموږ اول سوال بدایي چې د کلتور په حواله باندې خپل نظر سره شیر کړي او دغه د کلتور ورځ منځونه کې د عثمان الله سر رول په دې حواله باندې خپل نظر سره. مننه ژوندی اوسې. اول ستا کور ودانۍ تر ټولو اول دا چې په 2015 کې پښتو عالمي سیمینار چې د پښتو اکیډمي پټې لخوا اوسو ډېر شاندار سیمینار و. هغه په پایله کې چې ډېر نور قراردادونه پرې شو ورسره پر څنګ باندې یو قرارداد د پښتون کلتور د ورځې په مناسبت چې دا نن یې موږ لمانځو، دا هغه وخت د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مرکزي سیکرټري او صوبایي صدر ملي شهید عثمان خان کاکړ دا تجویز کړی و چې بیا په اتفاقي رایه سره دا قبول شو، ومنلی شو او په مسلسل توګه دا تقریبا 19 کال دی چې پښتون کلتور ورځ لمانځل کېږي. د دې ضرورت ولې پېښ شو؟ په دې چې کم قومونه غلامي د هغو یو ژوند ژواکې زندګي چې مستمرۍ دا او چې ازادي د هغو بلي، نو موږ چونکې محکوم قامونه یو، دلته سلیبس، دلته پردي میډیا، دلته ټلویزیونان، دلته نورې ادارې، پرنټ او الکترونیکس میډیا چې هغه زموږ پر یلغا پر ژبه، زموږ پر کلتور، حتی چې زموږ پر سلیبس باندې، زموږ پر تعلیمي نصاب باندې یو ډېر لوی یلغار سوی دی. په هغه کې دغه طرح علمپال او کلتور د لویه سره سره د خپل پبلیکیشن، د خپل نشر و اشاعت او د خپلو کتابچو علمي جدوجهد و قربانیو په نتیجه کې په دنیا ته وړاندې کوو او وړاندې کوو یا وړاندې سوي. نو عرض دا چې کلتور د یو قام د ده د داخلي او د ده د خارجي ژوند، د ده د ماحول، د ده د موسمونو، د ده د مزاج، د ده د طبیعت، د ده د مکان او د حالاتو په واقعیت باندې له هغه څخه جوړېږي. هم دا په ژوندۍ بڼه باندې ځینې کلتورونه زموږ دودونه، رواجونه او رسمونه دي چې هغه موږ د ژوند ځواک په حساب باندې د سهار و ماښام په ژوند کې په استعمال کې راځي، او ځینې بیا د هغې روحیې، کله د هغه خویونه، عادتونه، هلته نور دودونه، کله زموږ په غمونو، په شادیو، دا طرح نور شیان چې دا وقتاً فوقتاً په دې کې تغییر هم راځي، تغیرات پخواني راغلي دي. یقیناً که موږ د خپلو سپینږیرو مشرانو د 50 کالو فوټوګانو وګورو، اوس یې وګورو، نو د هغو په فزیکي ګیټپ کې، د هغو په جامو کې او د اوس په حالاتو کې دا یقیناً ډېر فرق دی، ډېر توپیر دی. دا یو ژوندی شی دی، هغه چې ده ته اسانتیا ورکوي او پر څنګ باندې نور کامونه وزلي چې ژوند کوي. تا کلتور هغو له ځي، د هغو تا له راځي. نو کلتور د یو قام ډېر اهم خاص شی دی چې هغه د نوي نسل ته د نوي میډیا له لارې موږ ښکاره کول غواړو، او چې دوی ته خپل ملي عنعنات، خپل دودونه، افتخارات ورښکاره کړو. د هغه په نتیجه کې نن دا دی تاسو ولیدله چې ټوله ورځ د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ سیمواره مشرانو، کارکونانو، ځوانانو د کلیو د علاقو، حتی له یو کلي کارکونه یې نیولې، بیا د پارټۍ تر چیرمینه پورې او ټول لیډرشپ راجمع و. دا د کلتور ورځ یې کامیابه کړه او دا جهان ته وښکاره کړه، او ولسونو ډېره لویه په دې کې ګډون وکړي او کومک یې وکړي. خپل دا کار مو، دا بهیر به آینده هم ساتو. نه د دې یوې ورځې په مناسبت خپل سهار و ماښام چلن کې به خپل خویونه، عادتونه، هغه دودونه، هغه پښتو چې زموږ د کلچر برخه ده، احترام، عزت، د مشر، د کشر، دا درا ډېر شیان دي چې هغه اوس په ټولنه کې څوکه څوکه ختمېږي. موږ به د دې ذمواران یو، موږ ته دا ذمواري راکړل سوې ده، راپاته ده چې موږ به دا خپل ټول عنعنات چې دي یو ځای کوو، سموو به. هغه منفي خویونه چې کسر زموږ د عنعناتو، زموږ د دود، زموږ د کلتور برخه نه وو، له بلې خوا راغلي دي، خارجي داخل سوي دي، هغه به په سوکت ځینې باسو، تقسیم یې کوو، خلکو ته به یې وښیو، او ښه او مثبت خویونه به که په نورو کې هم وي،
هغه به موږ راوړو د خپل کلچر برخه دې جوړو نو تاسو ته دې د کلچر د ورځې مبارک تاسو ته مبارک ډېره مننه